بالاخره حیواني غوړي وخورو او که نه. یوه تلپاتې معما او پوښتنه. د حیواني غوړیو د دومره ډیرو کارولو او په اړه یې د لوستلو او اورېدلو سره سره بیا هم دا پوښتنه چې حیواني غوړي وخورو او که نه شتون لري. د دې ویډیو په اوږدو کې له ما سره پاتې شئ ترڅو دې پوښتنې ته ځواب ولټوو. دوستانو سلامونه، زه ډاکټر عبید ګران یم. دا به مو حتما اورېدلي وي چې حیواني غوړي روغتیا ته مضر دي. دا خبرې له هغو څېړنو ریښه اخلي چې په هغې کې موندل شوي چې حیواني غوړي په بدن کې د کلسترول کچه پورته کوي، چې په دې سره په بدن کې د زړه او رګونو د ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د دې لپاره چې پوه شو چې آیا رښتیا هم حیواني غوړي زموږ بدن ته مضر دي او که نه، په پیل کې یو څو موضوعاتو ته اشاره کوم. لومړی موږ باید کلسترول وپېژنو. کلسترول د شحمیاتو یا لیپید یوه بڼه ده چې د انسان د وینې په ترکیب کې پیدا کېږي. کلسترول که څه هم اکثره خلک یې یوازې د زیان رسونکو موادو په توګه پیژني، خو په اصل کې دا د بدن لپاره یو ډېر مهم او حیاتي مواد دی. کلسترول د بدن د حجراتو د اشعاع په جوړولو کې برخه اخلي. د کورټیزول چې د فشار او سترس ضد هورمون دی، د استروجن او تستوسترون چې د نارینه‌و او ښځینه‌و ځانګړتیاو هورمونونه دي، الدوسترون چې په بدن کې د اوبو او مالګې د توازن ساتونکی هورمون دی، او دې ته ورته نورو اړینو هورمونونو ویټامین ډي او د صفرا په تولید کې برخه اخلي. کلسترول یوازې له حیواني سرچینو ترلاسه کېږي چې حیواني غوړي ښه سرچینه ده، او د اړتیا په صورت کې، یعنی کله چې مو په خوړو کې په کافي اندازه کلسترول شتون ونه لري، نو ځیګر مو فعاله کېږي او کلسترول تولیدوي. له دې څخه دا خبره روښانه کېږي چې زموږ بدن په دوامداره ډول کلسترول ته اړتیا لري، او که زموږ بدن یې له خوړو نه ترلاسه کوي، نو په اتومات ډول د کلسترول د تولید دنده ځیګر په غاړه اخلي او په بدن کې د کلسترول کمښت راپاکوي. اوس که موږ د حیواني غوړیو څخه چې تر ټولو ښه یې د غواوو زیړ غوړ دی په ګټه اخیستنه کې چې د کلسترول تر ټولو ښه سرچینه ده احتیاط نه کوو، نو معلومداره خبره ده چې زموږ د بدن د کلسترول کچه به هم ورسره لوړیږي او د زړه او رګونو په ناروغیو باخته کېږو. خو که دا غوړي د ورځنۍ اړتیا تر کچې وکارول شي، هیڅ تاوان نه لري. ځینې نور حیواني غوړي هم شته، لکه د لم غوړ، واز دی او داسې نور، که په طبیعي ډول او په کم اندازه وخوړل شي تاوان نه لري. خو له دې امله چې دا غوړي ډیر غلیظ دي، باید زیاتیا پکې ونه شي، په ځانګړي ډول هغوی چې عمر یې ډیر وي. بالاخره د دې سوال لپاره چې حیواني غوړي وخورو او که نه، تر ټولو غوره ځواب دا دی چې زموږ بدن حیواني غوړیو ته اړتیا لري. یوازینی کار چې باید ویې کړو هغه دا ده چې په خوړلو کې افراط ونه کړو، یعنی له تعادله کار واخلو. په ځانګړي ډول هغوی چې ډیر حرکت نه لري او یا یې د عمر کچه لوړه وي. یوازې له جامدو نباتي غوړیو چې له ګټې زیان ډیر دی په مکمله توګه ځان وساتو او له حیواني وازو سره هم احتیاط وکړو. مننه چې تر پایه را سره وئ. که د خوراکي غوړیو په اړه مو کومه پوښتنه لرله، حتما یې وپوښتئ. سره په پای کې د چینل سبسکرایب کول او له ملګرو سره د ویډیوګانو شریکول مه هېروئ. ښاد، آباد او خوندي اوسئ.